په افغانستان کې د ژمني موسم ترڅنګ په مختلفو سیمو کې ناامنیو خلک د ژوند د اساسي او سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. جنوب زون یو هغه د افغانستان یو له هغه زون څخه یادېږي چې په دې سیمه کې د ګڼو ولسوالیو په ځانګړي توګه د کندهار د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي له خپلو ولسوالیو څخه د جنګ جګړو او د ژمي د موسم له کبله څخه ښار ته راغلي دي او د دې ترڅنګ کندهار ته له ګاونډیو ولایتونو څخه هم د مهاجرینو اکثریت خلک دلته راغلي دي او د مهاجرت شپې او ورځې دلته سبا کوي. دا چې د کندهار د مهاجرینو ریاست د یادو کډوالو د پاره څه ډول امکانات مساعد کړي دي، تر دې دمه د دوی کومې کړنې او برنامې پر مخ تللي دي. زه نن په کندهار کې د کډوالو چارو د ریاست د محترم رئیس ښاغلي دوست محمد نایب صاحب سره مرکه لرم. نایب صاحب لومړی زموږ بحث ته په خیر راسئ، کور مو داسې چې وخت مو راکړئ که په پیل کې دا درڅخه وپوښتمه چې شاوخوا څو کورنۍ یوازې د کندهار ښار ته د نږدې ولسوالیو څخه راغلي دي؟ مننه کورودان. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو تخنیکي همکار ته سلامونه او درناوی او بیا ستاسو د رسنۍ له لارې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته هم احترامات وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څنګه ستاسو هم په جریان کې د تېرو دوه یا دوه نیمو میاشتو راهیسې دلته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې او د دې ترڅنګ په همجوارو ولایتونو کې لکه هلمند او روزګان کې جګړې څه ناڅه زیاتې شوې چې له امله یې زرګونه ملکي وګړي د خپلو اصلي میرزایینو څخه رابېځایه شول او دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته راغلل. تر دا دمه پورې هغه لومړني ارقام چې د کډوالو چارو د ادارې سره ثبت دي د 2200 کورنیو په شاوخوا کې خلک د کندهار ولایت د ارغنداو، میوند، ژړۍ، پنجوایي، ارغستان، ډنډ او د دې ترڅنګ د شاول کوټ د ولسوالۍ څخه رابېځه شوي. همداراز د هلمند او د ارزګان د مختلفو سیمو څخه هم د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ کندهار ته رابېځه شوي. هغه امکانات چې دلته د کډوالو چارو اداره په خپل واک کې لري او یا دا چې د همکارو مؤسساتو په مالي لګښت دلته مرستې دغسې اړمنو کورنیو ته رسوي. تر دا دمه پورې کومې مرستې چې دغسې داخلي بېځایه شوي وو د کوم چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېځه شوي شاوخوا 2159 کورنیو ته مو مختلف النوع مرستې رسولي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، خیمې او نقدي مرستې شاملې دي. او دا چې هممهاله د داخلي بېځایه شوو کورنیو تعداد ډېر لوړ و، متاسفانه موږ هم ونه توانېدو چې په دا شته امکاناتو ټولو ته ژر رسېدګي وکړو. خو هوډ دا دی، هغه زموږ کلکه اراده دا ده چې په همکارو مؤسساتو باندې او داراز په نورو هغه مسؤلینو باندې څه ناڅه فشار وارد کړو چې دوی په دغه برخه کې خپل فعالیتونه لا پسې زیات کړي او په مشخصه ډول د سروې ټیمونه زیات کړي تر څو پورې ژمني موسم ته په پام سره په لنډ وخت کې د خلکو د رسېدګي وکړو. دغه نن په ولایتي اداره کې د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې د ټولو همکارو مؤسساتو استازي رابلل شوي او په دغه باندې مجلس و چې څه ډول کولی شو چې دغه پاتې کورنیو ته یعنې دغه 2159 کورنیو ته مرسته رسېدلې، د 2200 کورنیو د جملې څخه دا پاتې کورنیو ته څه ډول کولی شو چې په کم وخت کې رسېدګي وکړو. خوشبختانه په دې باندې وتوانېدلو چې هغه بشري منابع او نور تخنیکي ضرورتونه چې په دغه برخه کې احساس و هغه مو پیدا کړه، چمتو مو کړه ورته او ټارګېټ مو ځان ته وټاکه چې تر راتلونکو 25 یا 10 ورځو پورې باید د دې پاتې کورنیو د ټولو کار خلاص شي. په دغه برخه کې موږ د همکارو مؤسساتو څخه دا هم وغوښتل چې تاسې د نورو ولایتونو څخه خپل مامورین خدمتي کړئ تر څو کندهار ته راشي او په دغه برخه کې سهم واخلي. نو امیدواره یم چې د روانو 3 الی 4 اونیو په جریان کې به د دې پاتو ټولو کورنیو ستونزه حلیږي، د دوی د سروې پروسه به بشپړېږي او هر هغه څوک چې د سروې په جریان کې مستحق پیژندل کېږي هغو ته به اړینې مرستې رسوو او دا مو دنده ده، دا مو مسؤلیت دی. په دغه وخت کې به په هېڅ شکل سره ناغېړي نه کوو او په دغه وخت کې به د بې کفایتۍ څخه 100% کې مخنیوی کوو. نایب صاحب لکه څنګه چې تاسې دغو کورنیو خبره یاده کړله چې تقریبا تر یوې اندازې زیاتو کورنیو ته مرستې ورسېدلې دي، که چېرې دغې پروسې په اړه راته ووایه چې څونه په ښه ډول تاسې مدیریت کړې ده او واقعا هم اړمنو کسانو ته دغه مرستې رسېدلې دي؟ ګورئ، موږ کله چې خبر شو چې په دغه ځای کې په دغه شمېر کورنۍ رابېځه شوي
یا د مطبوعاتو له لارې یا د یو شمېر مسؤلینو د ادرسه زموږ دپاره دا مهمه نه ده چې هر فرد د جلا جلا عریضه وکړي او بالاخره دا اوږده مرحله د تېره کړي څو ورځې د عریضې په تای مراحل کې تېرې کړي او بالاخره بیا راسي دلته زموږ سره د کډوالو چارو په ریاست کې ثبت او راجستر شي. پروسه داسې ده چې هره کورنۍ چې تازه رابېژه سوي او په اصولو باندې برابر وي، پر شرایطو برابر وي، دلته د کډوالو چارو په ریاست کې موږ دوی هره ورځ په منظم شکل سره ثبت او راجستر کوو. یعنې موږ یو مهالویش اوس د دې لپاره جوړ کړی ځکه ټولو ته هم مهال رسیدګي نشو کولی. هره ورځ دلته داسې ورځې هم موږ تېرې کړي چې تر 2000 پورې به مراجعین دلته راتلل یوازې چې یوه کمه فیصدي باید داخلي ویزه سوي ول یا تازه ویزه سوي ول، نور به اکثریت خلک تاسو ته معلومه ده چې دلته په کندهار کې تر 50% پورې خلک د فقر تر کشې لاندې ژوند کوي. نو چېرته چې د مرستې یو غږ پورته کېږي متاسفانه دا خوار او غریب بیچاره هم هلته مراجعه کوي چې اکثره زموږ مراجعین دغسې پخواني داخلي ویزه سوي یا غریب بیچاره خلک ول چې متاسفانه په دغسې اضطراري پروګرام کې موږ نشو نیولی. نو دلته یې په لومړي سر کې موږ ثبت او راجستر کوو، د هغه شهرت اخلو چې په کومه ناحیه د کوم ځای څخه رابېژه سوی، اوس چیرې د ښار په کومه ناحیه کې یا په کومې ولسوالۍ کې دی ژوند کوي او د هغه د تماس شمېره دا ځان سره ثبتوو او په سبا باندې د سروې ټیمونو ته چې اکثره د همکارو مؤسساتو استازي او د کډوالو چارو ریاست استازي پکې ګډون لري، دوی ځي ساحې ته. موږ د کوبو سیستم ورته وایو چې په هغه کې یو ډول فورم دی چې شاوخوا 150 یا پوښتنې دي. هغه پوښتنې د هرې کورنۍ څخه مطرح کېږي او مستحق کورنۍ بالاخره دغه د کوبو سیستم ته دغه مکمل معلومات پورته کوو او دغه سیستم ټول د همکارو مؤسساتو په اختیار کې دی ځکه مرستې هغوی کوي. طبیعي ده چې هغوی به هم خپل اصول په دغه پروسه کې عملي کوي او د هغو د اصولو غیر متاسفانه موږ هم نشو کولی چې خپلواک ډول دا کار مخ ته ویشو. نو کله چې دوی د کوبو سیستم ته شامل سي مستحق کورنۍ بیا 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد د سروې په جریان کې چې کله دوی تثبیت شول مستحق وګڼل چې دوی ته د مرستو یو کارت ورکوو. 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد چې کله د دوی مرستې آماده شوې 100 کوره 200 کوره یا 1.5 کوره دوی ته بیا د دوی د اړتیاو پر اساس چې هماغه د سروې په جریان کې د هرې کورنۍ څخه پوښتل سوي وي چې تاسې څه شي ته اړتیا لرئ، غذایي موادو ته، غیر غذایي موادو ته، خیمو ته، نقدي کومک ته. د دوی اړتیاو ته په پام سره بیا هماغسې د مرستو بستې دوی ته ترتیبېږي او د سروې نه 2 ورځې یا 3 ورځې بعد دوی هغه مشخص ادرس ته راغواړو او هلته هر فرد ته هغه خپل د مرستې پیکیج مثلا په غذایي موادو کې تقریبا 4 ګونې اوړه چې 140 کیلو اوړه کېږي دا شامل دي، 4 ډبې غوړي دي، شاوخوا 14 کیلو غوړي راځي، همداراز 25 کیلو دال نخود دي، د کوچنیانو لپاره بسکټ او نور غذایي مواد دي. دا په غذایي موادو بسته کې شامل دي. د دې ترڅنګ بیا په غیر غذایي موادو کې د اشپزخانې مکمل سامان دی یا توسان دي، شړۍ دي، ترپالونه دي، د کوچنیانو ژمنی لباس دی چې په هغه کې بوټونه او نور اجناس شامل دي. او د دې نه ورخوا ته د ډي آر سي همکاري مؤسسې په مالي لګښت یو شمېر کورنۍ چې واقعا هغوی ډېرې اړتیاوې لري یا مریض په کور کې لري یا پر مثال کونډه دی یا یتیمان په هغه کورنۍ کې ډېر دي یا د کورنۍ تعداد ډېر دی اما عاید یې ډېر کم دی. دغسې کورنیو ته بیا چې محدود شمېر وي د ډي آر سي مؤسسې د خوا نه چې د سروې په جریان کې هغه معیارو باندې برابر خلک پېژندل شوي وي دوی ته بیا 9000 افغانۍ کومک هم ورسوو. خو د دې ترڅنګ د ژمنیو مرستو په نوم باندې مو یعنې دغه 2050 کورنیو ته چې موږ کومې مرستې رسولي لکه غذایي غیر غذایي مواد او دغه 9000 افغانۍ د دې سربیره یعنې ژمنی موسمو د ژمنیو مرستو تر کوشش لاندې هم دوی راغلي هرې کورنۍ ته 5500 یا 5300 افغانۍ نورې هم ورکړل شوي چې تر څو پورې دوی په دغه نقدي پیسو باندې خپل نور ضرورتونه لکه د درملنې په خاطر باندې که ناروغ لري یا فرض مثال نور هغه د کور بعضې اړین توکي چې دوی ورته ضرورت لري تر څو پورې د دغه نقدي پیسو نه دوی استفاده وکړي او د دغه ژمي موسم په جریان کې خپلې هغه ستونزې باندې حل کړي. دغه د ثبت راجستر خبره مو یاده کړله څه معینې نیټه خو به مو نه ورته مشخصه کړې ځکه هنوز هم د شاید ځینې کډوال اوسېږي چې له ولسوالۍ څخه ښار ته راځي د هغوی دپاره به د ثبت پروسه څه ډول وي؟ په لومړي سر کې کله چې 2.5 میاشتې وړاندې جګړه پیل شوه یعنې د روان 1999 لمریز کال د اقرب میاشتې د 15مې نېټې څخه را په دې خوا په لومړیو کې موږ د ټولو ولسوالیو خلک هره ورځ دلته ثبتول اما ورځ تر بلې د تعداد ډېرېده او روزمره د دې ثبت ته موږ رسیدګي نشو کولی. نو بیا مو
په یو مهالویش باندې فکر وکړو د ولایتي ادارې سره مو دا موضوع مطرح کړه. اوس مو یو مهالویش ترتیب کړی چې د دغه مهالویش له مخې په هره کاري ورځ کې د مشخصې جغرافیې خلک راغوښتل کېږي. فرض مثال د شنبې ورځ موږ د ارغنداو او د ډنډ ولسوالۍ خلک یوازې ثبت او راجستر کوو. همداراز د یکشنبې په ورځ د ژیړۍ ولسوالۍ، دوشنبه د پنجوایي ولسوالۍ، سه شنبه بیا د ارغستان او میوند ولسوالۍ، چهارشنبه د ارزګان ولایت اوسیدونکي، او پنجشنبه بیا متفرقه هلمند ولایت د فرض مثال فراه دی، زابل دی، او حتی موږ دلته تازه یو 15 کور د قندوز ولایت هم په دغه تېرو شلو ورځو کې دلته راغلي ول. او هلته چې کله د دې نه موږ پوښتنه وکړه چې د قندوز نه څنګه راغلاست، دوی ویلې چې هلته جنګ او جګړې وې. نو کندهار ته ولې راغلاست؟ ولې په کابل کې تم نه سواست یا په بغلان کې یا په نورو ولایتونو کې؟ نو د دې ځواب دا و چې د کندهار هوا موږ ته چې ویل شوي نسبتا توده ده. دا چې موږ تش لاس شو نو د دې لپاره چې کوچنیان د ژمي د موسم څخه خوندي ځکه کندهار ته راغلو. متاسفانه د دې هغه ماسیپه غلطه او تاسو ته معلومه ده چې د کندهار ژمی تقریبا د کابل د ژمي سره سږ کال مساوي دی. یوازې دا شرط نه دی چې هغه کورنۍ چې په کډوالو چارو ریاست کې ځان ثبت کړي نو هغو ته به مرستې رسېږي. موږ د کمپ په شکل د کندهار په 4 مختلفو نقطو کې اوس داخلي ویزه سوي لرو چې تعداد یې تقریبا 0 کورنیو ته رسېږي. د 500 کورنیو په شاوخوا کې یو کم موږ د ډنډ ولسوالۍ د جمال بابا زیارت ته څیرمه لرو چې ټولو ته خوشبختانه په خپل وخت و زمان اړینې مرستې رسېدلې. هر کور ته خیمه، ځکه دوی تر شنه اسمان لاندې ژوند کوو. هلته د دوی لپاره د غذایي موادو، غیر غذایي موادو، د نقدي مرستو ټول پروګرامونه عملي شوي. د دې ترڅنګ مو دوی ته سیار تشنابونه هلته جوړ کړي. د دې برعلاوه د چاک، پاکې اوبه، د افکارو موسساتو په مالي لګښت د مالي په خاطر د عامې روغتیا ادارې د موبایل ټیمونو نه استفاده کوو. په دغه برخه کې وخت ناوخته ځي، د دغه کمپونو څخه لیدنه کوي او هغه ناروغان که کوچنیان وي او که ځوانان وي او یا هم محسن اشخاص وي د دوی درملنه په خپل وخت صورت نیسي. دوم کمپ د 5مې ناحیې په تلفروشي سیمه کې لرو چې شاوخوا 220 کوره ورې په هغه کمپ کې ژوند کوي چې هغو ته مو هم خیمې، غذایي مواد، غیر غذایي مواد، نقدي مرستې رسولي. په همدې ترتیب دوی ته هم ټول هغه لومړني ضرورتونه موږ په پام کې نیولي او دوی ته رسېدلي. او بعضې صحي مسایل یا د اوبو مسایل اوس هم روزمره موږ تعقیبوو. 2 نور کمپونه چې هغه په دې وروستیو کې تشکیل شول، هغه د 2مې ناحیې مربوط. یو کمپ د سرې کلا په سیمه کې دی او دوم کمپ هم په دره کې چې د هغو سروې اوس روانه ده. 40 کوره چې 13 اونۍ سروې شوي وو هغو ته مو نن البته مختلف النوع مرستې وویشلې. پاتې نورې کورنۍ هم په ترتیب سره چې سروې کېږي او د سروې نه وروسته به هغو ته هم مرستې رسوو. نور زرګونه کورنۍ چې په متفرقه شکل سره په مختلفو ناحیو کې دي د دوی سروې هم روزمره روانه دی او موږ انشاءالله خپل ټول امکانات او منابع دلته سره په حساب مدیریت ته مو ډېر توجه کړی چې دا ټول منابع، دا ټول امکانات او هغه منابع چې لرو چې هغه په کار واچوو تر څو پورې لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې د نننۍ فیصلې پر اساس چې د والي صاحب په مشرۍ باندې ترسره شو تر راتلونکې یوې میاشتې پورې باید دې ټولو ته رسېدګي وشي. او امیدواره یم چې په دې برخه کې به خلک هم یو څه د زغم نه کار واخلي، ځکه کوم امکانات چې موږ په اختیار کې لرو هغه مو تاسو ته باید ووایم چې موږ د جمعې په ورځ هم کار کوو. رسمي او غیر رسمي وخت مو اصلا په پام کې نه دی نیولی. یوازینی هدف مو دا دی چې دغه بیچاره او غریبو هیوادوالو ته چې په دغه سختو شرایطو کې د جګړو له کبله رابېزه سوي او د دې ترڅنګ بیا ژمنی موسم هم په دوی باندې راورسېد، یوازینی هدف مو دا دی چې دوی ته خدمت وکړو او د دوی د یو خادم په توګه باندې دلته پاتې شو. ښاغلی نایب، ستاسې په دې کاري چوکاټ کې چې مؤسسات درسره همکاري کوي، پخپله د عامو سوداګرو تاجرانو همکاري څه ډول درسره دوی دلچسپي ښودلې ده یا تاسې د دوی مرستې راجلب کړي دي چې دوی هم یو ډول درسره همکاري وکړي او ټولو مظلوم قشر ته هغه مرستې پر وخت ورسېږي او همکاري ورسره وشي؟ ځای لري چې موږ د یو شمېر ملي تاجرانو نه لکه د حاجي محمد یوسف مومند خیریه بنسټ نه، د دې ترڅنګ یو شمېر نور تاجران، حتی د کندهار فعال ځوانان او مدني فعالان، د اطلاعات و کلتور ریاست د ځوانانو چارو د عامر په مشرۍ باندې دوی البته یو ګروپ جوړ کړی چې په افتخاري ډول ژمني لباسونه د دغه داخلي بزنسو لپاره یا نور هغه
اړین غیر غذایي مواد چې په کور کې فر مثال زموږ کوچنیان دغه لباس استفاده نه کوي، ژمنی لباس دی، یا په کور کې نور وسایل چې هغه زموږ تر استفادې زیات دي. خوشبختانه دلته بعضې با احساسه ځوانانو د امریت په مشرۍ باندې لاسونه سره یو کړل، په مطبوعاتو کې په دغه برخه کې پر خلکو باندې غږ وکړ او تر ډېره بریده پورې دوی هم لاس په کار شوي. د مومند خیریه بنسټ په دغه کمپونو کې چې ما یادونه وکړه، دوی ته یې غذایي مواد غیر غذایي مواد ورسول. مګر هم تاسو پوهېږئ چې کوم غذایي مواد چې د دې کورنیو سره د مرستې په توګه باندې په پام کې نیول شوي یا دوی ته له دوی سره مرسته ترسره شوي، دا یوازې د یوې میاشتې لپاره د یوې کورنۍ ته تکافؤ کوي. یعنې یوه میاشت وروسته متاسفانه هماغه کورنۍ چې یوه میاشت مخکې ورسره مرسته شوې هغه بیا مراجعه کوي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې تر څو چې د دوی اصلي میرزایونه بیرته په امن بدل نه شي، دوی د خپل کور او کلي هغه څښتن نه شي، بیرته هلته ولاړ نه شي، متاسفانه په دوامدار شکل سره موسسات هم د دوی سره بیا مرسته نه کوي، ځکه په بیړني حالت کې یوازې د یوه ځل لپاره موسسات دوی سره مرسته کوي. دوم ځل هم د ژمنیو مرستو په نوم باندې یو کم تعداد کورنیو سره مرسته کېږي. نو دلته تاجرانو څه چې وسوتوان یې درلود هغه یې نه دی سپمولی. اوس هم البته یو شمېر ځوانان اخته دي په دغه برخه کې کار کوي، هغه کوم امکانات چې د دوی په وس دي هغه کوي، خو دا چې شمېر زیات دی متاسفانه هیڅوک دې ټولو ته رسېدګي نشي کولی. د بل پلوه د فقر کچه دلته لوړه ده، هغه اکثره ځایي خلک راځي دلته د ثبت و راجستر په خاطر باندې. تاسې باور وکړئ موږ هم دا غواړو چې حداقل زموږ یو افغان خور یا ورور یا پلار ته چې دغسې په فقر کې ژوند کوي، حداقل که زموږ د ادرسه دوی سره کومک کېږي باید ورسره یې وکړو. خو دلته یوه بدبختي یا مجبوریت دا دی چې مؤسساتو ته موږ ګورو، دلته مرستې ټول موسسات کوي، موږ فقط هغه تنظیم او نظارت په دغه برخه کې کوو. نو په دې خاطر باندې موسسات هم ځان ته اصول لري او د هغو د اصول له مخې یوازې هغه شمېر کورنۍ چې تازه د جګړو څخه رابیزه شوي په اولو 2 میاشتو کې باید دوی د کډوالو چارو تر ادارې پورې خپل جواب ورسوي او بالاخره د دې ادرسه موږ د دوی لیستونه ترتیب کړو، دوی ته په اختیار کې ورکړو، بالاخره هغه مستحق کورنۍ ته دوی لاسرسی کوي. خو دا چې د فقر کچه لوړه ده، اکثریت خلک د غریب په نوم دلته موږ ته مراجعه کوي. یا متاسفانه باید ووایم چې یو تعداد خلک دي چې فر مثال پخوا د دغه نهم د ولسوالیو څخه ښار ته راغلي، اوس خبر شوي چې مرستې د دغه ولسوالیو خلکو ته ورکوي، که څه هم دوی دلته په ښار کې کورونه لري، ژوند به یې سم وي، یو نسبي کار به لري. متاسفانه تر ټولو مخکې دوی راځي او ادعا کوي چې زه فرض مثال د دغه نهم د ولسوالیو څخه رابیزه شوی یم. زموږ د تشخیص یوازینۍ لار دا ده چې د دوی څخه تذکیره وغواړو، که څه هم تذکیره معیار نه دی، ځکه موږ بدبختانه اکثره خپلو ښځو ته تذکیرې نه اخلو. نو که چېرې څوک تذکیره ونه لري یا تذکیره معیار کړو، نو بیا متاسفانه دغسې کورنۍ چې تذکیرې ورته کورنۍ نه دي اخیستې هغوی د مرستو څخه پاتې شي. خو بیا هم د دې کار د فلټر په خاطر باندې د دې مستحق او نامستحق د فلټر دپاره موږ اکثره وخت د بعضو کسانو نه تذکیرې غواړو. نو چې تذکیره یې ګورو، تذکیره هم د هماغه نام د ولسوالیو څخه چې تازه اوس جګړې پکې روانې دي، یعنې موږ هم په یو سردرګمۍ کې دغلته پاتې شو. یوازینۍ د تثبیت لاره چې دی هغه ساحه ده چې کله د ده کور ته ودرېږو، د ده د کورنۍ د غړو څخه پوښتنه کوو، د ده پوښتنه کوو، د همسایه څخه پوښتنه کوو، هلته بیا موږ دا ثابتوو چې دی پخوا راغلی او که اوس راغلی. نو هره ورځ روزمره هغه د کار نتیجه چې موږ اخلو، متاسفانه په سلو کې 80% داسې خلک چې سرویسي وي پخواني دي او مطلب ساحه کې ردېږي، دوی هم زموږ وخت را ضایع کوي، هم دوی خپل وخت ضایع کوي. او هغه اړمنو کورنیو ته چې داسې یو څه په ځنډ او خنډ سره رسېدګي کوي، یوازینی علت یې دا ده چې ځایي خلک په دې ګډ شوي. متاسفانه موږ هم په بل شکل تشخیص نشو کولی، راشي وایي زه د دغې ولسوالۍ یم، دغه مې تذکیره ده، یعنې موږ دلته په ریاست کې نشو تثبیتولی، دومره وخت هم نشو، ځکه سلګونه کسان دلته ولاړ دي، د هر یو سره که چېرې موږ یو ساعت وخت د دوی په څېړنه کې تېروو، متاسفانه دلته وخت یاري نه کوي. نو موږ هم کوشش کوو چې هغه شمېر کورنیو چې دلته په خپلو تذکیرو کې 2 کاله مخکې سټیکر ووهلي، یو د سټیکر له لارې موږ دا ثابتولی شو چې دا کورنۍ 2 کاله مخکې دلته په ښار کې اوسېده، هغه فلټر کوو ترې نو هغه ته ځواب وایو چې ورور دا ستا سټیکر د دې شاهد دی چې ته 2 کاله مخکې دلته اوسېدلی، نو لطفا لاړ شه. دغه نه وروسته په ډېر ورین تندي هغه ته هم قناعت ورکړو، هغه هم زموږ سره قناعت وکړي، خو په څنګ کې وایي چې غربت دی، غریبي دی، ځان یو څه نه لرم که زما سره کومک کولی شي وکړي. نو ډېر په ورین تندي دغسې خلک ځواب، خو اکثره خلک
تاسو ته معلومه ده چې رایه نه ده ورکړې یا بالکل ښځینه او سټیکر نه لري یا تشکیله نه لري، نو د دغسې خلکو تشخیص زموږ دپاره ګران دی. موږ هم د دې دپاره چې حد اقل یوه تحصیلي د دې خلکو سوي اوسي، هغه لیستونه یې ترتیبوو، بالاخره موضوعات یې په اختیار کې ورکړو، بیا یې نو په ساحه کې تثبیتوو چې څوک مستحق دی او څوک نامستحق. په کندهار کې د کډوالو چارو محترم رئیس دوست محمد نایب صاحب، ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړی. کور مو ودان، ښه راغلاست، بخیر خوشحاله اوسئ. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ د مرکې د لیدلو حوصله مو درلودله. په کندهار کې د کورنیو بې ځایه سوو په اړه باندې مو د ښاغلي نایب صاحب سره مرکه وه. یوه ارزو دا ده چې تاسې هم که په اقتصادي لحاظ ښه یاست او دغسې غریبو کورنیو سره د دې ریاست او خیریه مؤسساتو تر څنګ مرسته وکړئ، کومک وکړئ تر څو الله جل جلاله تاسو ته عوض درکړي. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. پر پاک کلام.